یو شعر دی عاطف صاحبو. جی ارشاد. وی د هجر ننکې مې په بدن د غټه شوې، د هجر ننکې مې په بدن د غټه شوې، ښودلې مې طبیب ته خو سیرلې اعلانه ده. او د غزل سرکور دی، وی د خپلو لاسو کرښې روانوي په جړا سر دی، د خپلو لاسو کرښې روانوي په جړا سر دی، دا څه کوي دا څوک دی دا سړی ښه زورور دی. د خپلو لاسو کرښې روانوي په جړا سر دی، دا څه کوي دا څوک دی دا سړی ښه زورور دی. او د سترګو یې په مخ راځي رودونه کتارونه، د سترګو یې په مخ راځي رودونه قطارونه، خپل ځان لره خیرې کوي د ځانه مرور دی. مننه. وی د سترګو یې په مخ راځي رودونه قطارونه، خپل ځان لره خیرې کوي د ځانه مرور دی. او توبه د ښکل یار د جفاګانو به څه وایم. خیال صاحبو وی توبه د ښکل یار د جفاګانو به څه وایم، بس دومره درته وایم ستمګر دی ستمګر دی. مننه. او پرکشش انداز ډیر په ناز ناز کوي آواز. عاطف صاحب پرکشش انداز ډیر په ناز ناز کوي آواز، او حمله په زړه کوي لکه د باز دا هنر دی. خیال صاحب وی پرکشش انداز ډیر په ناز ناز کوي آواز، او حمله په زړه کوي لکه د باز دا هنر دی. او نسکورې پیمانې شوې د خمار نظر په مخ کې، نسکورې پیمانې شوې د خمار نظر په مخ کې، د یار خمارو سترګو کې مې دا رنګه اثر دی. او پښتو به تر قیامته وي حیاته منه ځکه. خیال صاحبو پښتو به تر قیامت وی حیاته منه ځکه، اسلام پس افغان چې نیت تړلې د محشر دی. او ګلرنګه عادل صاحب ګلرنګه غنم رنګه ای بلنګ لا چیلونګه، ګلرنګه غنم رنګه ای بلنګ لا چیلونګه، زر راشه مې تر څنګ زړه مې پتا پسې اوتر دی. مننه. او اوږدې اوږدې سلګې وحیده ستا په انتظار دی، اوږدې اوږدې سلګې وحیده ستا په انتظار دی، شیرین کړه تلوار راځه ستا یار کډه په سر دی. او خیال سے پریکون دی. او انامه ستا د دومره سادهتوب پورې حیران یم. عاطف صاحب و انامه ستا د دومره سادهتوب پورې حیران یم، چې څوک دې لوټ کوي تا په هغه کړی باور دی. او د خپلو لاسو کرښې روانوي په جړا سر دی، دا څه کوي دا څوک دی دا سړی ښه زورور دی.